أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. د غزوه احد مبارکی بعضی بیان شوی وو. په دې مذکوره آیتونو کې مزید بیان کیږي د غزوه احد مبارکی. مسلمانانو باندې کله سخت حالت راغی او هغې د مخې او د شانه د کفارو په فوج کې راګیر شو. نو په دغه وخت کې منافقینو ته موقع میلو شوه او د دشمنۍ خبرې شروع. منافقانو کې دا بعضو ووی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شهید شو، افواه خوره شوې وه. نو اوس موږ څه کوو چې په اسلام باندې قائم پاتې کیږو؟ لہذا موږ له پکار دا دي چې موږ د اوس زوړ دین ته واپس شو او دا جګړې چې کوم زموږ د مشرکانو سره روانې دي نو دا ختم شي. الله رب العالمین د هغې په باره کې دا آیتونه نازل کړل او وفرمایل چې یا ایها الذین آمنو، اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی، ان تطیعوا الذین کفروا، که تاسو تابعداري وکړه د خبرو د هغه کسانو چې هغې انکار کړی دی د توحید نه او هغې انکار کړی دی د رسالت نه او د قرآن نه. نو یردوکم علی اعقابکم، نو دی با واپس کی تاسو لرا په خپلو پوندو باندې د دین اسلام نه او فتنقلبوا خاسرین، پس او بگرزے تاسو
پدا سے حال کې چې تاسو به تاوانیان. مطلب دا چې د کافرو په دې خبرو باندې تاسو چرته مطمئن نشئ او د کافرو دا خبرې چرته ونه منئ چې دې څنګه خبرې کوي چې راځئ چې زوړ دین ته واپس شو. دا تاسو مرتد کول غواړي او دا تاسو په خساره کې مبتلا کول غواړي. نو د دې د خبرو پروا مه ساتئ او د دې خبرې مه منئ بلکې د الله احکام ومنئ. الله احکام ولې ومنئ؟ ځکه بل الله مولاکم، الله ستاسو مددگار دی. مولا مددگار په معنا هم راځي. نو دلته د مولا معنا ناصر او مددگار زیات وړه ده. دې وجنا تفسیر مدارک التنزیل لیکلی دي چې بل الله مولاکم ناصرکم، بلکې الله چې دی هغه مددگار ستاسو دی. وهو خیر الناصرین، او الله ډیر بهتر د مددگارونه دی. نو دا الله خبره ومنئ، دا الله په دین باندې کلک شئ او د دې شیاطین او کافرانو خبرې مه منئ. او الله مددگار دی. نو ورپسې د مدد ذکر کوي. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، زردا چوبه ورځو مونږه په زړونو د هغه کسانو کې چې کافر شوي دي. الرعب یره د مؤمنانو بما اشرکوا بالله، په سبب د شرک کولو د دې د الله سره چې دی الله له شریکان جوړ کړي دي. نو زر د چې موږ به د دې زړونو کې روغ واچو او دا به مرعوب او دې داسې شریکان جوړ کړي دي چې ما لم ينزل به سلطانا، چې نه دی نازل کړي به داغي په معبودیت باندې سلطانا، الله پاک هیڅ دلیل. نو چې دې شریکان جوړ کړي دي او داسې څیزونه شریکان جوړ کړي دي چې الله داغي په معبودیت باندې او په شراکت باندې دلیل نه دی نازل کړي. نو ځکه چې الله پاک په دې ستاسو په مقابله کې مرعوب کی. او دا الله دا خبره دا سګب نو چې الله رب العالمین دا خبره وکړه، بلکې دا حقیقت هم دغه شان الله بیا وکړه څنګه چې الله وایي. ابو سفیان د غزوه احد نه چې لاړو نو لار کې اراده وکړه خو ګټلې میدان هغه پرېښودو او په مدینه منوره باندې قبضه ونه کړه. او مونږه لپکار دا و چې مونږه شکست مسلمانانو ته ورکړو نو مونږ مدینه قبضه کړې دي. نو غلطي وشوه ځای بیا واپس ځو. بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابو سره چې هغه زخمیان وو ستړي وو هغه تعاقب کې ووته په دې مشرکانو پسې په سباله حمراء الاسد ته چې ورسېد نو هلته یو سړی ملو شو. هغه نه تپوس وکړو چې د مشرکینو حالت څه دی، د هغې څه ارادې دي. و یره اراده یې کړې وه چې تاسو پسې راواپس شي،
خستاسو د طرف نه ورته خبر ملو شو چې حضور خو موږ پسې را روان دي او مسلمانان را روان دي، موږ پسې تعاقب کوي. نو واپس وتښتېدل. نو دا رعب چا واچو په زړه کې؟ دا الله واچو. دا الله واچو. الله چې هره خبره کوي نو هغه شانتي الله تعالی بیا ظاهري هم وي. نو الله فرمایل چې تاسو فکر مه کوئ، زه ستاسو مولا یم، زه ستاسو مددګار یم، زه بهترین مددګار یم، په ما باندې اعتماد وکړئ. عذر ده چې دا کافر به زه ستاسو په مقابله کې مرعوب کړم، ځکه دا مال شریکان جوړوي، داسې شریکان چې په هغې باندې هېڅ دلیل موجود نه دی. ومأواهم النار، او ځای د ورتللو د دې اور دی. وبئس مثوى الظالمین، او ناکاره ځای د اوسېدو دی دا اور د ظالمانو دپاره. یو مأوا دی او یو مثوا دی، دې دواړو کې لږ فرق دی. مأوا وایي ځای د ورتللو ته، او مسوا وی زید او سیدلو تا قیامگاه تا وی. ناوت سڑے ورتلل کئی او زیتا بیا پاغزے کیوسی گی. نو دا دے وجہ مقوا مخ کی ذکر کو او مسوا ور پس رستو ذکر کو. دقا فرق. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بعض منافقینو دا خبر هم کړی وه د غزوه احد په هغه سخت حالت کې چې که دا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رښتینی پیغمبر و د خدای پاک، نو د باندې به الله تعالی دا سخت ولې راوستله او الله به مدد کړی وي او دلته خو الله مدد ونکو. نو الله د هغې په جواب کې وایي ولقد صدقکم الله، او بېشکه رښتیا کړې وه تاسو سره الله پاک ای مؤمنانو وعده وعده خپله. الله چې کوم وعده د نصرت کړې وه، وعده د مدد کړې وه چې زه ستاسو مددګار یم او زه به تاسو سره مدد کوم، الله وعده د نصرت پوره کړې وه. دا مه وایئ چې موږ ته سختي ورسېده نو الله موږ سره مدد ونه کړو. او که منافقین دا وایي نو باور مه کوئ په دې خبره باندې. ما وعده د نصرت تاسو سره پوره کړې وه. او کله پوره کړې وه؟ اذ تحسونهم بإذنه، سو وخت چې تاسو زر زر وجل دې کافرو لرا بإذنه په توفیق د الله سره، الله په مدد سره. اذن نه مراد څه دی؟ د الله مدد دی، د الله توفیق دی. تحسونهم د دې معنا تفسیر مدارک کړي دا تقتلونهم قتلا ذریعا، تاسو وجل دې کافرو لرا پزر زر وجلو سره. غزوه احد کې چې مسلمانان او کافر مخامخ شو نو په آغاز کې مسلمانانو له الله غلبه ورکړې وه. کافر په تیښته باندې روان وو او 22 کافران په هغه وخت کې مردار کړل. کافر مخکې وو، مسلمانان ورپسې وزغمولې. الله وایي ما وعده پوره کړې وه په دغه وخت کې، ما تاسو سره په نصرت کې او په فتح کې څه کمي نه ده کړې، ما فتح درکړې ده، نصرت مې کړې ده. خو وروستو چې حالات بدل شو نو دا ستاسو په وجه بدل شو. صحابو زما د طرف نه کمي نه ده شوې، ستاسو د طرف نه کمي شوې. او کم وخت پورې ما وعده پوره کړې وه. حتی اذا فشلتم، دا حتی دلته د الا په معنا، هغه وخت پورې
چې څو وخت تاسو بوزدل شوي، تاسو کمزوري ښکاره کړه، وتنازعتم فی الامر، او تاسو جګړه وکړه د یو بل سره په کار د جهاد کې. چاوې دا مورچه ساتو او چاوې دا مورچه اوس نه ساتو، اوس کافر په تیښت دی. او نبی ویلو دا مورچه په ټیک ساته تر هغې پورې به ساته، که موږ شهیدان شو زموږ وخت مارغان وړي هم به نه راکوزېږي، دا به نه پرېږدي. او که موږ فتح حاصله نو هم به دا مورچه نه پرېږدي. نو چې د الله امداد وشو نو تاسو باهمي اختلاف وکړو. هغه 50 تیر انداز چې رسول الله مقرر کړي وو، هغې چاوې مورچه پرېږدو او چاوې نه پرېږدو، او اکثریت یې پرېږدو څو چې مال غنیمت جمع کړو او هغه محفوظ کړو، او موږ هم د دې کافرو کې لږ کار وکړو. دا اختلاف وکړو. بعض ویل نه پرېږدو نه. عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې امیر و، هغه نه پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت کړی دی چې دا په هیڅ صورت کې نه پرېږدي. مورچه پرېښودل نه دي پکار، دا باهمي تنازع. نو الله وایي ستا په وجه باندې دا مشکلات راغلي، ما خو مدد کړو، خو تاسو باهمي اختلاف وکړو. او صحابه معصومین نه دي. صحابو نه کله کله داسې کمزورۍ بشري بنیاد باندې شوي دي. نو دا کمزوري په دغه وخت کې وشوه. او درېیم وجه بیانوي، وعصیتم، او تاسو نافرماني وکړه. تاسو نافرماني، عصیان نافرمانۍ ته وایي که نه؟ قرآن نه دا معلومیږي چې صحابه معصوم نه دي، او صحابو نه کمزورۍ وخت په وخت شوي دي، خو الله ورته معاف کړي دي. نو چې الله ورته معاف کړي دي، نو صحابو باره کې به دا نه وي چې دا کمزوري شوي او دا کمزوري شوي. نور به ضرورت نه ډېرو، خدا دا چې کوم الله څومره وایي نو هغه عمره بیان خو ضروري دی، بغیر د هغې نه خو قرآن نه پړاوي. نو چې څومره حده پورې د بیان ضرورت دی هغه عمره بیانول پکار دي، چې په قرآن باندې پوه شو، د الله په مراد باندې پوه شو چې د الله څه مراد دی. خو باقي د صحابو د توهین په نیت باندې ګډې وډې خبرې کول دا تقاضا د ایمان نه ده، دا د ایمان نه مخالفې خبرې چې الله معاف کړي دي او سړی دې ورپسې بیا خبرې کوي. نو دا خبرې ګناه ده او لویه ګناه ده. وعصیتم من بعد ما اراکم، او تاسو نافرماني وکړه پس د هغې نه، پس د هغه څیز نه چې وښود تاسو ته الله پاک، ما هغه څه تحبون چې تاسو خوښوئ. هغه څه شي و؟ مدد د الله راغی، مدد د الله راغی، او مال غنیمت الله تاسو ته وښودو، مدد وښودو او مال غنیمت وښودو. نو تاسو د رسول الله د وینا، د رسول الله د وینا نافرماني وکړه. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، او بیا ولا زورونه ورکوي. منکم من یرید الدنیا، بعض ستاسو نه هغه څوک وو چې هغې اراده لرله د دنیا، دنیا یې وغوښته. دا زورونه ورکوي. صحابو سره الله با سختی کوله او رسول الله با سختی کوله، لکه دا نور دنیا د پاره نمونه الله جوړوله، نمونه جوړوله. نو داسې مینه دنیا سره نه وه څنګه چې زمونږ مینه ده. مونږ خو ورته ټول دین پرېږدو چې دنیا میلاوېږي، او زمونږ په دین باندې اډو پروا نه چې دنیا د دین په مقابله کې راشي. صحابه داسې نه وو.
صحابه مال او جان قرباني کول الله په دین باندې او دا غي چې څومره دین سره مینا و نو دومره د دنیا سره بالکل مینا نه و خو الله دا غي هغه معمولی خدای هغه په لوی ګناه باندې حساب وي او ورونه ورکي منکم باز استاسنا من هغه سوق یرید الدنیا چاغي خولا دنیا ومنکم من یرید الاخره او باز استاسنا او چاغي وخت اخرت لرا اخرت اجر وخت د اخرت فائدې وخت د دنیا پروا نه ساتل دا چاته اشاره وکړه هغه کنداو باندې چې بازه وې دا مال غنیمت سره ټولو او مسلمانانو سره مدد کوو هغه ته وې منکم یرید او چې کومه تپاد شو مداري بارکی او منکم یرید الاخره اګه دنیا پروا نه ساتي کیږي به وي سړیا دنیا د آخرت په مقابله کې شیم نه دا خدا قمقلو خوفي او دا د عقل مندو د آخرت په مقابله کې دنیا نه خوفي دنیا سي ثم صرفكم عنهم بیا الله راو ګرځول تاسو عنهم د تعقب د کافرانو نه تاسو الله راو ګرځول لکه شاته خالد بن ولید حمله وکړه چې کنداو پور شو چې دا صحابه دي پوښ او لګي او سو تر پاتې شو عبد الله بن جبیر سره رضی الله تعالی عنہ نو شاته حمله وکړه او امیر شهید کو چې کوم پاتې شو هغه شهیدان کړل او راوړل نو چې راوړل او شاته حمله وکړه مسلمانان واپس راوګرځي هغه ته لکه شاته په حمله شروع شو الله هغه ته اشاره کوي بیا را واپس کړه تاسو الله پاک د تعقب د کافرم په مخ کړو شاته بیا را واپس او صدا پارا الله واپس کړه شاته لیابتلیهم دې د پارا چې الله او ازمای تاسو لرا الله موږ دام د الله تعالی ابتلا ازمایش کلا کلا الله تعالی په خوف او په یری سره ازمایښت کوي ولنبلونکم بشیء من الخوف دا خوف دی یره راوسته د دشمن او د تعقب نه واپس راو ګرځیدای او سخت کې گیر شوی صدا پر الله تاسو وکړل د جنگ غ نقشه بدل کړه لیبتلیکم دې د پارا چې ازمای تاسو لرا الله ستاسو نو وجه بیان کړي چې ما خپل وعده د نصرت پوره کړې و تر څو پورې چې تاسو په میدان جهاد کې کلک وې او د نبی په حکم باندې پورا عمل کو خو چې کله ستاسو د طرف نه کمی راغی نو بیا حالت می بدل کو نو وجه بیان کړي چې وجه صدا هغه ستاسو کمی دی او دویم وجه دا بیان کړه چې ما ستاسو ازمیخ کو ستاسو بیا ازمایلې لګو تازیانه عبرت می در کو چې تاسو نه ولې دا کمزوري وشو او بیا اخر کې وایي ولقد عفا عنکم بشک الله معافي کړی دا تاسو ته الله معاف کړی تاسو چې څه کړی دي نو هغه ښه کړی دي او کبات کړی دي ټول درته الله معاف کړی دي الله معاف کړی نو بس الله د معافی اعلان وکړو نو اوس په د مجاهدینو په باره کې یو خبره ونکړي عبد الله ابن عمر ته یو سړی راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف خبره وکړه غزوه احد کې دا چل لاګي دا چل اورته کې نه پا الله د معافی اعلان کړی دی اوس خبره مکه ول دا سره څه خای چې الله معاف کړی دی او تاریخ پس خبره نو اوس په بالکل دا خبره نه کوي داغی بارہ کے بزرگ کے معمولی شائبم نساتے چیرہ داغی نا کمزوری سے ہو غیبت کرو نا اللہ معاف کری دی او چی اللہ سوک معاف کی نو بیا دا حق چاہتا نہیں چاہتا دے پہ الزامات لگے اگر دے بدے ردے ہوئی
نو صحابونا الله ټولو ناراضي دي، ټولو ناراضي. رضی الله عنه و رضوان کو خطاب ورکړي. نو داغي بارکه بالکل ذره پر داغي د توهین پنیت باندې خبره کول دا لوی ګناه ده، لوی ګناه ده. والله ذو فضل على المؤمنين، الله خاوند فضل دې په مؤمنانو باندې. استسیدونا دا ورپسې د صرفکم سره متعلق خبره ده. الله تاسو واپس کړی د کافرونو او تاسو ته نه منع کړی د کافرونو، ومنعکم منع کړی د صدا پر لیبتلیکم چې الله تاسو وازمایي. یو ده او کوم وخت دا کار وشو، استسیدونا سو وخت چې تاسو منډه وخلې، سو وخت چې تاسو منډه وخلې پزمکه کې په مقدس مکه باندې او لري تللې ځکه سخت حالت راغلی، یو طرف ته بل طرف ته منډه. اسعاد ستوي الذهاب فی صعید الارض، پزمکه د مخ باندې منډه وخل او دارنګ والابعاد فيه او د ځمکې په مخ باندې لري تلل. تفسیر مدارک التنزیل علامه نصفی دا لیکي. نو تاسو په ځمکې په مخ باندې تلې منډه موخلې او لري تلې د پناه حاصلولو لپاره، په دغه وخت کې الله تاسو د کافرونو سره راوګرځي. نو د استسیدون تعلق د صرفکم سره سوور چې تاسو منډه وخلې او لري تللې، ولا تلون على احد او تاسو نک کېده په یو تن باندې، شاتم نک تل شاتم راکېده. او والرسول يدعوكم في اخراكم او حال دې چې پیغمبر आवाज کو تاسو ته په یو جانب تاسو کې، پیغمبر خو ثابت قدم. نو دا رستو دا معنا خنه ده چې رستو تاسو ما یعنی کم جانب کې چې پیغمبر وغه دا غزنه आवाज کوی لیا عباد الله، لیا عباد الله، ما طرف تراشه د الله بندگانو. او دا आवाज ټول ته رسیدو. نو کعب ابن مالک چغه کړ. نو چې کعب ابن مالک په تیز आवाज باندې وې، نو بیا صحابه زر زر راځي شو، زر زر راځي شو. لږ سات له سخت حالت راغی او بیا الله تعالی حالت بدل کړ، حالت بدل کړ. فاصابکم غما بغم، پس ورسو تاسو ته الله پاک یو غم بغم رستو د بل غمنا. غما بغم نه مراد څه دی؟ یعنی شدید غم، غم شدید مراد دی. سخت غم الله په تاسو ته ورسو، سخت مصیبت الله تاسو ته ورسو. او سخت مصیبت کې گرفتار کړ صدا وجه لیکي لا تحزنوا، دې د پاره چې تاسو غمجن نشئ. چې مصیبت چا ته ورسي غمجن کیږي کنه غمجن کیږي. دا دې سمجھ، دا دې مطلب دا دی چې الله تاسو په سخت مشکل کې راګیر کړي چې تاسو مشق شي د سختو سره، تجربه شي د سختو سره، ټریننګ او تربیت شي تاسو د سختو سره، چې آینده سختۍ راځي چې تاسو ورته کلک یې او آینده نه غمجن کیږي. دا مراد بعض ویلي دي دا الله زائد دی، لکه تحزنون دې لپاره چې تاسو غمجن شئ. نه دا معنا نه ده، تصحیح معنا لا زائد نه دی. په قرآن کې یو حرف زائد نشته، سنا څه مقصدي. نو دې لپاره چې آینده بیا نه غمجن کیږي، سخت در باندې راځي. لکه مخکې تیر شوی دویمه پاره کې د طالوت د بني اسرائیلو فوج روان کو، نو په لار کې په ازمیخ کو، نو ورته وی کوی را روان دی خو پرې اوبه به ترې نس کي. ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس مني
ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم. نتقى زيري نتا ابتلا سدا پارا کول دې دا پارا کول چې د دې وبو باندې ګورما چې دا دلته صبر کولی شي او کولی شي کولی او دا فورس تربیت کو چې دا د صبر سره مخته شي چې مخکې سختی راځي چې بیا صبر کولی شي دا فوجي تربیت نو تک شان الله وستا سو فوجي تربیت ما کو دا لګړې رسخت میرا وستا چې دا غي د پارا اسباب خدا میں دے دا پارا راوستا چه ستاسو ٹریننگ میں کو ستاسو تربیت میں کو دا نا چه دا کافر میں ہو نگا مشرکان کافران میں نو ہو خدا ستاسو تربیت میں کو ٹریننگ میں کو چاہندہ دا پارا نگم جن کیے گئے علاما فاتکم باغ سباندے چه فوچی ستاسو نا فتح در نفوچی مالی غنیمت در نفوچی چه بیا اور پس خپانے سختو سرا مختشی ولا ما اصحابكم او غمجن نشه تاسو په تکلیف باندې چاو رسیږي تاسو ته والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په عملونو چې تاسو کوي یا ایها الذين امنوا هغه کسانو چې ایمان راوړي دي انتو په الذين کتا سو تابعداریو کې د خبرو دا کسانو کفرو چې کافر شوی دي يردوکم دی با واپس کی تاسو لرا علا عقابکم بموند تاسو باندې فتنقلبوا خاسرین پس او بغرزه تاسو تاوانیان بل الله مولاکم بلکې الله مددگار تاسو دی الله خبره من او هو خیر الناصرین او دا الله بهتر د مددگارو دی چې بهتر د مددگارو نه دی نو اعتماد په الله کوي سنلقي في قلوب الذين عذر د چوب ورزو مونږه پزړونو دا کسانو کې کفرو چې کافر شوی دي الرعب یرا د مسلمانانو بما شرکو په سبب د شرک د دی بالله د الله سره ما دا غسیزونو لم ينزل به سلطانا چې نه نازل کړي الله پاک داغي په خدای باندې سدلیل وما واهم النار وزید ورکلو د دې ور دي او به سمس الظالمین او ناکارا زیاده استوګنې دي د ظالمانو د پاره سو دمو ولقد صدقكم الله او به شکار اشتیا کړي و تاسو سره الله پاک خپل وعده استحسونه باذن سو چې تاسو زر وجد دي کافر لرا په توفیق د الله سره حتی تردے پوری اذا فشلتم سو وقت چه تاسو بوزدل شوے کمزوری اخکارا کر وتنازاتم او تاسو اختلاف کو پخپل منس کے فی الامر پکار دا جہاد کے واسویتو مولا فرمانی اکلتاسو من بعد ما رستو دا غسنا اراکم چه خورل تاسو تا ما حغسیزونا تحبون چه تاسو خورل اغسل شيء فتح ونصرت واخرى تحبونها نصر من الله صحابه بسو مدد وفتح قريب وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا بعض استاسنا اغسل کوچاغي قبول الدنيا ومنكم من يريد الاخره او باز استاسو ناغسو پوچاگی وخواب آخرت دا دنیا پروی نسا ثم صرفکم بیا راو گرزول اللہ پاک تاسو انہم دا تعاقب دا دی کافرانونا انہم مانا صدا ان تعاقبهم لیکن یہ قرب سے تعاقب کو لیبتلیکم دے دا پارا چو ازمائی تاسو لرا او ازمائی تاسو ولقد عفا عنكم او بشکا معافی کړی د الله پاک تاسو ته چې څه شوی دی هغه شوی دی ما معاف کړی والله ذو فضل علی المؤمنین الله خاوند فضل دی په مؤمنانو باندې استسیدونا سو چې تاسو منډه وخلی په مخدز مکه باندې او لری تللې ولا تبونا او تاسو
نکګه د اعلی حد پیوتن باندې شاته مونږ ور خطا وي دا مطلب ور خطا چې سړی را خوشاته منډو نکګه د شاته ور رسول يدعوكم او حال دا چې پیغمبر आवाज کو تاسو ته فی اخراکم په یو جانب تاسو کې فاصابکم غم بغم پس قرسو تاسو ته الله پاک غمو د پاسا د غمنا یعنی شدید غم شدید پریشان لکای لا تاسو دې د پارا چې تاسو نغمجن کېږي آینده د پارا سخت سره مختشي علامه پاتکم باغ باندې چې فوت شستا سنا ولا ما سوابکم او د باغ تکلیف باندې چې ورسیږي تاسو ته والله خبير بما تعملون الله خبردار دی باغ عملونو چې کوي تاسو الحمد لله رب العالمين